سلام او ورځ مو په خیر. هیله من یم چې یو ښه ورځ به مو تر دې وخته را رسولي. دوستانو، تاسې همیشه اورېدلي دي چې خلک له دې څخه شکایت کوي چې د هغوی کوچنیان درس نه وایي او د کتابونو سره علاقه نه لري، یا د غټ سن ځوانان همیشه وایي چې زه نسم کولی مطالعه وکړم او کتابونه ووایم او د کتاب سره یو قسم مشکل لري او چې کتاب وویني پر سر یې درد کېږي. د دې علتونه اصلا د کوچنیتوب څخه شروع کېږي. موږ کوچنیان له 2 کلنۍ څخه تر 7 کلنۍ پورې هر څه چې دی ویني هغه دی په خپل مغز باندې ریکارډوي یا یې ثبتوي او د 2 کلنۍ څخه وروسته دی فکر شروع کوي. نو کله چې زموږ کوچنیان موږ په عمومي توګه په افغانستان کې وینو، دوی د کوچنیوالي د هغه اولو وختونو کتابونه نه لري، یا په مجموع کې دوی نه دي لیدلي تر اوسه پورې چې د کوچنیانو دپاره داسې کتابونه شته. که چیرې ستاسې په یاد وي، تاسې چې په لومړي ځل کتاب لیدلی اول یې تاسې عکسونه کتلي دي او هغه عکسونه تر ټولو ډېر خوند درکړی چې هغه رنګایي. مګر متاسفانه نه د افغانستان هیڅ حکومت نه دولت په ډېرو پخوا وختونو کې هغوی کوښښونه کړي وه چې ځینې د کمکانو انیسو ځینې نور شیان راوباسي، مګر د هغه وروسته هېڅ شی نه وسوي. موږ په دې وروستیو کې په دې کوښښ کې سولو چې د دغه ذهنیت د بدلولو دپاره د اساس څخه کار شروع کړو. موږ همیشه په افغانستان کې یو اشتباه چې کړی دا مو کړی ده چې تر ټولو ښه معلم، تر ټولو ښه ښوونکی مو 12م صنف په غټو صنفونو ته استولی دی او تر ټولو چې کمزوری او ضعیف معلم هغه هم کوچنیانو ته استولی دی، ځکه چې موږ فکر کوو چې کوچنیان کمزوري دي نو کمزوري معلم باید وباسي. مګر په نړۍ کې دا موضوع سرچپه ده، ځکه چې هغه بنسټ او اساس دی. نو زموږ کوچنیان چې اول سره راپورته کېږي، یا د وادي ګورکها ګوري یا د درې مرشل ګوري او هغه چې ته ګورې د ټولو په ذهن کې یا توپک یا توپنچه وي، نو په دې اساس د کتاب سره هېڅ علاقمندي نه لري. موږ د دې ذهنیت د بدلولو دپاره د کوچنیانو دپاره اول د دوی دپاره یو رنګه کتابونه جوړ کړل چې کوچنی د دې د مخه چې خط وایي، سبق وایي، دی د کاغذ سره اشنا سي، د کاغذ مخ وویني او کاغذونه وویني او هلته بیا لاندې څو جملې یا یو جمله نوشته چې ده ته خوند ورکړي. د دې لپاره موږ لومړی 10 کتابه چاپ کړل او دا کتابونه مو 10,000 دانې چاپ کړه او مفت مو په ټول افغانستان کې وویشل. د هغه وروسته مو دا کتابونه تقریبا 45 دانې نور چاپ کړل. مګر متاسفانه د دې سربیره چې د پښتنو نفوذ په نړۍ کې تر 80 میلیونه پورې رسېږي، مګر 1000 دانې کتاب چې یو څوک چاپ کړي هغه هم په بازار کې نه خرڅېږي او په کلونو پروت وي. مګر دغه کتابونه چې تاسې زما مخ ته پراته وینئ دا 45 ډوله کتابونه دي چې د کوچنیانو دپاره، هغه کوچنیانو دپاره چې هغې کتاب سره بیخي بلد نه وي، د لومړي بلدتیا یو اساس یې ټوله رنګه کتابونه دي او د دوی د ذهني ودې دپاره ډېر مهم او مفید ځکه دي چې دوی د کتابو سره اشنا کوي. دغه کتابونه 45 دانې یعنې 45,000 جلده موږ چاپ کړله. 100,000 مو یې تر اوسه پورې مفت ویشلي دي او نور پاته باید موږ خرڅ کړو او ځکه یې باید خرڅ کړو چې دغه کتابونه بیا په چاپ کړی سو، بیا یې خلکو ته ورکولی سو. ملي تاجرانو تر اوسه پورې 2 دغه هر یوه 2,000 دانې 3,000 دانې رانیولي دي او پر خلکو باندې مفت ویشلي دي. موږ د دغه ویډیو په وسیله تاسو ته 2 پیغامه لرو. یو دا چې د دغه کتابونه د کوچنیانو دپاره که تاسو خپله وسله لرئ رانیسئ خپل کوچنیانو ته تر څو د دوی ذهنیت بدل سي. دوهم دا که چیرې تاسو لا ډېر وس لري د خپلو سیمو د کوچنیانو دپاره د یو خیري جاریه په توګه او د یو صدقې جاریه په توګه د کتابونه رانیسئ او په خپلو سیمو کې یې وویشئ تر څو موږ وکولی سو چې د کوچنیانو له ذهنه څخه مو د توپک او توپنچې پر ځای کتاب پر ځای کړئ او د تل دپاره موږ د یو باثباته ښایسته او رنګین افغانستان او رنګینې ټولنې پر خوا باندې ولاړ سو. مننه او تشکر او هیلهمند یم چې زما دا خبرې ستاسې د شیر کولو له لارې تر نورو ټولو افغانانو او پښتنو پورې ورسیږي. زه یوه آخري خبره کوم، هغه دا ده چې د ټولو پښتنو سیمو دپاره وردګ، غزني، خوست، پکتیا، پکتیکا د ټولو سیمو تاجران د دې وس لري چې د خپلې سیمې دپاره 2,000 کتابه رانیسي او د خپلې سیمو پر کوچنیانو باندې وویشي. دا به ستاسې دپاره یو خیره جاریه سوي او زموږ دپاره به دې توانمندي سوي چې موږ دا کتابونه بیا چاپ کړو او تر تاسو پورې در ورسو.